د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو بخیر. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن یکشنبه د لړم یا د عقرب د میاشتې 28مه د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 19 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. بدخشان کې د دارالعلوم حنفي مدرسې ته نوې ودانۍ جوړه شوه. بلخ کې 200 میلیونه ډالرو په لګښت د سیمنټو فابریکه جوړیږي. او بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې 6 تنه مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. بدخشان کې د دارالعلوم حنفي مدرسې ته نوې ودانۍ جوړه شوه. د بدخشان ولایت په یفتل ولسوالۍ کې د 4 میلیونه افغانۍ په لګښت د دارالعلوم حنفي لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یاد ولایت د پوهنې ریاست د نشرات مدیر عبدالغني عابدي رسنۍ ته ویلي چې دغه ولایت په یفتل ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په مالی ملاتړ د 4 میلیونه افغانۍ پر 2 جریبه ځمکه کې د دارالعلوم حنفي مدرسې ته نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه ودانۍ په 2 پوړونو کې جوړ شوې چې په یو وخت کې د 150 نارینه او 130 ښځینه او د زایدو ظرفیت لري. بلخ کې 200 میلیونه ډالر په لګښت د سیمنټو فابریکه جوړیږي. د بلخ ولایت ځایي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 2 افغان او چینایي شرکتونو د 200 میلیونه ډالر په لګښت د سیمنټو په برخه کې د یوې کارخونې جوړېدو ټکل لري. د یاد ولایت مرستیال والی مولوي نور الهادي ابو ادریس رسنۍ ته ویلي چې په دغه ولایت کې 2 افغان چینایي شرکتونه د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د سیمنټو په برخه کې د یوې فابریکې د جوړېدو ټکل کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دغه فابریکه پر 300 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په کلنۍ ډول به 1 میلیون ټنه سیمنټ تولید کړي او د افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو د سیمنټو اړتیا پوره او زر کسان ته په کې د کار زمینه هم برابر شي. د یادونې وړ چې د یادې فابریکې په جوړېدو سره به هېواد ته د ګاونډي هېوادونو د سیمنټو واردات راکم او افغانستان ته د ځان بساینې په لور چټک ګامونه واخلي. او بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې 6 تنه مړه شوي دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې د بهارک فیض آباد پر لویه لار په ابیافشنګ سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 کسان مړه شوي دي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ ویان احسان الله کمګار رسنۍ ته ویلي چې دغه ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو پاسو ډوله موټر له سړک څخه واوښت او په سیند کې ډوب شو. نوموړي زیاته کړه یا د پیښه د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه مړه شوي دي. د پیښې لامل د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شي مطالب هم دومره بل تر بلې خبري غړې لوی الله ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.